سلامونه او نیکی هیله ګرانو کتونکو په خیر راغلی پښتو کوکینګ ته نن به موږ تاسو ته د ملایي یعنی د قیماقو چل درښکاره کوو ویډیو ته سره وګورئ ډیره لنډه ویډیو ده خو ډیر یو مزیدار ملایي چل به زده کړئ د دې لپاره به د ټول نمخکې زمونږ 2 لیټره پي یعنی شودو تازه پي یعنی فرش پي پکاري چې د مخکې نه خوټ کېدلی دا به یو لوښي ته ورواچوئ او اولنې خوټ په ولور کوي چې کله پي وخوټ کیږي نو بیا به ورپسې اور بند کړئ او پرې به ږدئ چې پخپله یخ شي سمڅۍ به پکې نه وهئ چې ملایي سر خراب نشي کله چې دا دغسې یخ شول نو بیا به یې فریج کې د 2 غنټو دپاره کیږدئ فریج کې چې د 2 غنټو لپاره کېږدئ نو بیا چې راواخلئ دغسې په سر باندې به ملایي جوړوي نو دا شوه زموږ د ملایي یعنې د قیماقو ویډیو که ویډیو ستاسو خوښه شوې وي نو زموږ د چینل سبسکرایبول مه هېروئ او د خپلو ملګرو سره یې شیر او شریک هم کړئ د دې سره ستاسو نه اجازت غواړو د الله په امان